द ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान स्तासु په مخ کې ما देजे پورې عرض کړو چې عیسی علیه السلام مور څو وخت کې په غیږ کې راوستو او قوم ټول ورتلار تراوته او تپوس ته وکړو نو بیبي مریم ورته څوې او بیا عیسی علیه السلام د مور په غیږ کې ورته څو اوس د مور په غیږ کې ماشوم څنګه خبره وکړه نو دا خدای ویلي که چاته دا شوبای چې د غیږې ماشوم خبره نشي کولی نو د دې دا معنا به چې خدای دروغ ویلي قرآن کریم د خدای کلام او دا بالتفصیل واقعہ اللہ پا قرآن کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ذکر کرے ځکه چې قرآن کریم وایي چې د مور په غیږ کې چې مور اشاره وکړه څه وخت کې عیسی علیہ السلام ته چې دنه تپوس وکړ نو هغه ورته ویلې قال انی عبد الله آتانی الکتاب دا الفاظ ورته د مور په غیږ کې راغلل عزیزانو د عیسی علیہ السلام تربیت او پرورش مور کولو چې ځوان شو او قوم ته دعوت ورکولو چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله د قومونو چې کوم عادت د نورو پیغمبرانو سره تیر شوی او هغه عادت عیسی علیہ السلام سره دوی به انکار کولو عیسی علیہ السلام به اصرار کولو چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله نو تاسو به فلاح بیا مومئ خلاص بش چې ډېر تنگ شو او ډېر تنگ شو عیسی علیہ السلام د خپل مشن نه منې کېدنه او دوی منله نه نو قوم تنگ شوس علاج سوچ کر کہ تاسو خیال وکړئ په دنیا کې مولا خو د پیغمبر وارث پیغمبر چې کوم کرتوتونو نه قوم منې کولو بانو هغه کار د مولا به میا به ملام کوي نو بیا د وخت حکومت چې څه وخت کې تنگ شي چې دا مولا څه لګیا دی زنا مکوي شراب مسکي غلا مکوي ډاکه مکوي رشوت مالي مرداره مخوري د سره څه چلو نو حکومت سره بل هربني 16 امپیو دفعه په ولګي 16 امپیو دیتا ہوئی چې دی مولا شرنگیزی کړي دا او د مولا چې دی د فساد خبرې کړي نو تاسو به د مولا په تاریخ کې او نه ښایي چې مولا چرته د فساد خبرې کړي یا مولا د ملک دورانولو خبرې کړي مولا چر فسادی نہیں کمی زیادتی پکیوی لیکن مولا شرنگیز او فسادی نہیں فسادیان پا حقیقت کی امدوید دا خدای نا باغیان او دا محمد الرسول اللہ نا باغیان امدوید
تاسو وګورئ نن ځمکې او اسمانونه در باندې اوچ دي واضح خلیم اسمان ته نیولې دي ټکې اوبه در باندې نه راتوي دریابونه در باندې اوچ دا د چا کار دی دا د هغه خدای کار دی چې چاته ته رجوع شي نو د اوبو په ځای به رحمت در باندې راووړي د اوبو په ځای به کرم او مهربانۍ در باندې راووړي او چې هغه ته رجوع شوی نه وي نو د اوبو په ځای در باندې د اسمان نه اور راوړي ژوند به دې اور وي ولاړ به په اور کې اوسېږي به په اور نن تاسو وګورئ د ملک ژوند د خلقو اور ښځې د لاسه اور دی زوی د لاسه اور دی لور د لاسه اور دی معاشرتي نظام ته چې ګورې د هغې د لاسه اور دی نن ته په اور د پاسه شپې تېری لګي دعا وکړئ چې خدای پاک باران وکړي خدای پاک ولې باران وکړي ولې د څه په بدل کې باران غواړي رحمان بابا وی په عوض د کم طاعت ته ورته کړي په عوض د کم طاعت ته ورته کړي دا نعمت چې په هر شام او هر سحر والله که یو د سرو باټینګړو شکریه تا ادا کړه دا نن چې په یو روپۍ یو شکره سره باټینګڼ دي دا هغه سره باټینګڼ دي چې تا په 12 روپۍ کیلو خوړل اوس په روپۍ شکره یې کنه نو د یو سرو باټینګړو شکریه والله کتا ادا د یو سر باټینګن خوند او مزه چې اسه اوټکه او روټه ور سره چوکا کی والله کده دې مزه شکریه تا ادا تا کړی سي بیا دنیا د پاره د دین او ایمان پرېخه بل ځکه وی بدلاوی په دنیا دین او ایمان ولی بدلاوی په دنیا دین او ایمان ولی نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولی سبلا در باندې شي کمزور ناتوان خدای در کړه د هر چارې توان دی خدای در کړه د هر چارې توان دی نو ته په هسې ډېر لوی توان کې دي ځان بولې ناتوان ولې او بدبخته کومه مهرباني ده چې په تا خدای نه ده کړې چې زه ته ځان ته ناتوان وې او ته ځان ته کمزور نو زما عزیزانو عرض مې دا چې د الله د هیڅ مهربانۍ عوض ته نشي ادا د هیڅ مهربانۍ نو ته هم بدل کې څه وښایه که نه چې اسمان نه در باندې رحمت ووایي تا څه کړي تاسو وګورئ ملک من حیث الملک مجموعی طور باندې تاسو سال جوړ کړي دا خدای کم بغاوت او ګناه ده چې تاسو پرېښې ده یو ګناه په ملک کې داسې وښایئ چې هغه دې قوم پرې یو او دې قوم دا ویلی چې دا پلانې ګناه مونږ ځکه نه کوو چې خدای په خپه کیږي
دا سے بچرته وخه سوال نه. نو عزیزانو پتش دې نکیږي چې ته خدای باران بدل کی بتم سخه تاسو کړی دي چې تباران عرض داو چې قوم تنگ شو نو فیصله وکړه چې دا عیسی علیہ السلام مړ کړي. چې فیصله وکړه قران کې راغلي دي که تاسو خیال دي وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اللہ فرمائی چې ما عیسی علیہ السلام قوی او مضبوط کړي او په جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام د په ډیوټای کې لګولیو چې دا قوم د تسخفت نه رسي. مړکوه جبرائیل علیہ السلام به مړکوي اما کوټه کې واچو د سړی په شکل کې راځي و مړکوي اما کوټه کې واچو کوټه کې بند چې کوټه کې بند ک دروازې بند وي هغه بدنن نه आवाज وکړي او قوما تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله. دا چغې به یا الله د دنه په کوټه کې مونږ پور کې پراتی ویل بالکل نه پریدو وجو. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ تجویز شو. اوس دا به تاسو له الله دا خبره خوندر کوي کته انګريز مذهب نه خبره چې انګريز مذهب د عیسی علیہ السلام په حق کې څه دی یا ستا په دې ملک قادیانانو سیږي قادیانی مذهب د عیسی علیہ السلام په حق کې څه دی نو بیا به زما دا خبره تعالی خوندر کی چې هوی دا خو انګريز مذهب هم دروغجن دی او قادیانی مذهب هم دروغجن دی. خدای یو څه ویلی دی او انګريز او قادیانی بل څه ته به اعلی بیا پوهه او چې ته پوهی نه انګريز مذهب استاد ته معلوم انګريز مذهب ته پیژنې نه دغه پیژنې چې بعضی مسلمانان رامنډي کې وې دلته یو چواړای دا مې خوښه شوی د جی زمانی کا ور سره کی دا سه الکان ډیر راځي په دې اسپیټال کې مشن اسپیټال کې او عیسایانه کمپاوډر دا زمانی کا ور سره کی دا رام تو پښتنو لډیر راځي دا تاسو له سوکرا نه چې د انګريز مذهب څه دی د عیسی علیہ السلام متعلق انګريز څه عقیده ده یا ستا په ملک چې کوم مرزایانو سیږي د عیسی علیہ السلام متعلق د دوی څه دا تاسو له سوکرا عزیزانو خپن شي په دې ملک وګوره د هر دکان گاک شتا هر دکان کورخه په ټوکرای کې واچوا وی خټکوا او مالګاو سور مرچکه ور سره والا خو چې کوسه ته راو باسي دوله کما شومان گاکان پیدا شي یو غنټه کې ټوکرای ختم شي ممپلی والا سرک تروزه دوله کا گاکان گاڑی کې خټکی واچوا خو چې کم سړی ګوره خټکه به بوئی راکد وسیرا راکد دړه راکد درې سیرا کنه امونه ولګوا لوچه ولګوا ځان ته وګورئ او چې تیرېږي لوچه اخلي سو کمونه علي سو خرمانه علي سبزی ولګوا سار به
چې ځان ته لوی سوی ام سبزی والا ته به ولاړې ټیپر راکا ساګ راکا لوګان راکا دا مړه مې خراوړال زوړن دی کا نو بے غوخ غستا وقت نه تیریږي تو وګوره مړه مې خپ 2 غنټو کې ختم شي مړه دا معنا چې مردارا په دې ملک مردار ته به چا څنګه خرڅ کړي وای یو ځل ته له میخلا وتا کم کرتوتونه دي چې تاسو نه دي کړی ما ته وی چې میخه خو جی مړه شو مال څنګه مړه شو ویل بس راو غورځیدا چاړم پیراخ کا خو وینه مینه ته ونه و مال بیا ویل د نه ورځوا قصابانم ناغستا نو ویلی یو لشل منواوره مې راوړو ته غیر چا پیر مې کې خوا او د زیارت پشپه مې قصاب لور کړ چاله مالی ویلا پلانی قصاب الوی کبابی دی مشهور لره لره نه داغه کباب ولا خلک راځي ویلا غله مې ور کړه هغه کې مکړه او کباب کې خرڅ سلور کال او شو داغه دکان کباب ما بیان دي خوړلي تاسو پوهیږئ مردار میخه کبابو کې کېما شو په تاسو خورل قصاب خدای والے دی چې 500 روپو میخه اسی وغورځي پټو کې ولې تاسو سبلا والی تاسو به خورئ که دې قوم سپی د نارای غوخه په رنگ کې خرڅ کړي سپی غټ سپی مړ شوی دی سرمنی تیویسته ده او د ګټ سرای زوړن کړی دی سیر راکا او 2 سیر راکا د سپی غوخه په دې قوم خوړلې بیا سرکاری آرډر وشو چې دا پته ولګېده چې دا خو د سپو قسم په خدای دی چې په دې غوښو کې په تاسو د اسپو غوښې خوړلی شي د خرونو غوښې در باندې خوړلی شي دې قوم لنډ دومره پړسېدلې مګه دا چارو په چاټای کې راوتی ده ای لکای نه نیولې هلته لړه کړې ده او هغه چاټای ثابته په دې قوم خرڅه شوې ده او دوی خوړلې دومره پړسېدلې مګې دا څه کې هلکه یو څه پې وکړم دا خو د ډېرو روپو چاټای ده اوسې توی کم په دې قوم په غوړو کې دومره پړسېدلې د ګډوري عمره مګه غوړو ټیم کې پریوتی ده آی لړه کړې ده هغه د غوړو ټیم په تاسو خرڅ شو وای دا چا کړي دا تا کړي تاله د غوړو په ټیم کې مګه غورځوم که تا توی کو نو راشه په دا مخ نه تاسو دا بزرګان چې ناست دي تاسو پوه ہر شے فراڈ او دھوکا دا ہر اد مولا کار دے وړو کې اختر تراوی ورته وکړي چې دا اختر مونږ یو کو الکه سرسایه راوړی یا خلق ورته خو مونږ یا مخ کې کړي یا رستو کړي دا سرسایه پکې چارا واسطه ول ټوله روزه مې درته تراوی کړی دي ول زګینه واستې دا ډیګټایم ورپسې ماته زه آرا پاسې د ویل سرسایه نه راکوي ویلې نه ویل واورئ زما دې په خدای قسمي چې یو مونځ مې درته په اودس کې نه دی کړی ټول مې درته بیا اودسه کړي ځای خدایم بیخ بنیاد ویل ورپسې وکړه جیسے روح ویسے فرشتہ څنګه روحي هغه سي ملائکه راځي خروح لا خي ملائکه راځي او خراب روح لا خراب ملائکه زما عزیزانو عرض داو
چې هغه کومه ګناه ده چې مونږ په صرفه کړې چې وسم په بر شوی چې په کومه ګناه وس نه دی بر اب هم نه کړي ځکه چې زمونږ وس کې بر تاسو راشئ وګورئ دا د سیمټو لوی لوی جنسو والا یو طرف نه قهر نازل دے سیمٹو بورے پاتیا او 100 روپے خرچی بل طرف نہ دوی والا امغه رنگ شګه پیدا کړي نیمه بورے سیمٹ تیو باسی او دا نیمه پزے نیمه پکې شګه واچي دا څوک دغه بلیک مارکیټینګ والا چې اونې وشي د دوی ضمانت بیا مونږ کو شپارسی بیا مونږ دا وګوره د کمیټې دا ټیکاداران دا وګوره دا ویني او کوسی چې جوړي او پټیکای وای میاش پس دا ویني حال وګوره او دا کوسی حال دغه واس دغه سید هر قماش سړی د هر عمل سړی دغه نه پاخوا چې مونږه نزو نو وسم نشته هغه د پیشو کار چې ګربه مسکین اگر پرداشتے وی دی پیشو غریبی کچرتا وزر لرلے غریبہ پیشو او دی چرتا وزر لرلے نو تخم گنجش از ہوا برداشتے پا ہوا کی بید مارغانو بیڑا تباہ کرے نو زما عزیزانو عرض میں داو چې ته په کومه خلا وای چې ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين دا په کومه خلا دا چې سي درکړی ته د دې قابل پل گریوان کې وګورئ چې زما خلا د دې قابل ده چې د خدای نه مزید مهرباني عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل میشن جاری ساتي تاسو چې څه کوي لیکن پردم بمالا چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح ویل بس علاج بل نشته مړ کودل علاج چې مړ نه دنه مونږ نه خلاصي قوم ټول راجمع شو ویلې وجه جبريل علیہ السلام راغه ورته سکوي ویل مړ کوي ورته مړ کوي ویل او وی خدای داسې وکي چې تاسو کې مشرکم سردار دی آ کوټه ته ورننه وځي او عیسی علیہ السلام دی رونی سی او بار روبا سی او مړی غاټ سردار پکې وکړ چې وکړو ول ز ورننه وزوراوي بس او چې سردار کوټه ته نه وته پاس نه عیسی علیہ السلام چتو جبريل علیہ السلام چتو شلولو او عیسی علیہ السلام چت دے په کوټه اوچت کو او سردار چې دننه نه وته او چې راوته نو د عیسی په شکل شوی قوم ته وی چې عیسی علیہ السلام خو دننه نشته قوم ورته وی چې ته یې کنه ته عیسی نه ولله سنیمه ویلم ته یې ځکه چې شکل د عیسی په شکل شوی ولكن شبه لهم چې کوم قران کې راغلی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم
عیسی علیہ السلام نه چا قتل کړی دی نه په صلیب خېجولی دی ولکن شبه لهم لیکن دوی تا خپل سردار د عیسی په شکل شو سردار رونی وو او مړی کړ خو چې ساتي اوته نو بیا په خپل شکل دغه ځای کې عیسائی قوم ټول ولاړو او چې ورته وکړه داسې آی وې د خدای زویو خدای را نه وتښتو دغه ځای کې عیسایانو کې 12 فرقې جوړې شو 12 مختلف مزاج چیمی گویانے شروع شو عیسیٰ علیہ السلام خو پریده چه اسمانونو تلاړ او دوی خپلو کې مختلف شو عزیزانو دغه وخت کې عظیمه ډله د عیسایانو چې وا هغه دا وا چې داغي دا مذهب چې د عیسی د خدای زوی او خدای مونږ نه وتښتو چې دا د خدای زوی مورې وای مورې نعوذ بالله د خدای خزا تاسو خیال را قرآن کریم صفا اعلان کړ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد خدای هغه ذات ته چې نه دنه څوک پیدا دی او نه دی چانه پیدا او نه دته لپاره څوک مثال شي عزیزان دا سړی ما ته بار بار ګوري نن چنده کیږي او ډېر ثوابي کار د پاره نن به د عام جمعو غوندې چنده نه لګه ډېره پکار لګه نه ډېره پکار په اخلاص به ورکوي عرض داو چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق د انګریز مذهب دا دی چې دا مونږ په صلیب خېجولې او قتل کړي عام قران وې چې دا تاسو قتل کړي خپل مشر دی عیسی علیہ السلام تاسو نه دی یواش دویمه خبره دا ده چې ستا په دې ملک یو عظیمه ډله اوسېږي چې هغې ته قادیانان داغي مذهب دا دی چې عیسی علیہ السلام مړ دی او په کشمیر کې قبر دی عزیزانو عیسی علیہ السلام ته دا قادیانان مړ ولی وای مړ ورته ځکه وای چې دوی خپل مرزا غلام احمد ته عیسی وای دوی مرزا ته عیسی وای ځکه چې داغه خپل یو شعر دی چې منم مسیح زمان منم کلیم خدا دا د مرزا غلام احمد الفاظ منم مسیح زمان منم کلیم خدا منم احمد و محمد کے مجتبی باشد منم مسیح زمان منم کلیم خدا و عیسی د زمانیم زیما موسی د زمانیم زیما احمدم زیما محمدم زیما مجتبام زیما دا د مرزا نو دوی عیسی علیہ السلام ته مړ ولی ولی ځکه چې دوی مرزا غلام احمد ته عیسی وای دا مړ دی او په کشمیر کې قبر دلیل څه وای اخر عیسی علیہ السلام مړوالی باندې څه دلیل خو پکار 2000 کال وشو چې هغه تیر شوی نو 2000 کال مخکې
خبره تنن څنګه رښتیا کولې شي په دې دلیل وای دلیل په قادیانان وای چې قران کې راغلی چې عیسی علی السلام مړ استاد تبوي چې په قران کې راغلی چې عیسی علی السلام مړ تاسو به وای کمزه نو به یو ګوره د درېمې سپاره د اخر پاو آیات وګوره اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك یاد کاغه وخت پیغمبر چې الله عیسی علیہ السلام ته وی انی متوفیک زتا مړکوم وګوره خدای وای چې زه دې مړکوم او د سنیانو مولیان وای چې عیسی علیہ السلام مړ نه دی نو تاب په ششو پنځ کې واچ ټوپونه به جوړ کې کله به یو مولا پسې منډې وهي کله به بل پسې وایي چې عیسی علیہ السلام خو مړ دی په قرآن کې لیکلي دي او تاسو وایي چې نه دی مړ دا به وایي که نه به وایي ترپه کې به جوړې ځکه ته پوهېږې آسان علاج درته ښه د سپینې وړی یو بابو بار بار براتلو التم قادیانان لی جی پلانې خبره به ما ورته خو بیا بلوړ هغه به بل څړنګ ته ورته واچول بلاړو بیا ما ورته چل هغه ته وای چې دل تراشي زور سره خبره وینا چې دل تنرازي ما پوي کنه مال زستانی کنه شم پویولې 2 منټ لراشي اوس پدې کې زتا پویولې کم شي باندې چې سلويخ کاله کې ما ځان پوي کړي نو زتا په سلويخ منټه کې په پویولې یا په 15 منټه کې زتا سو پویولې اوس د عیسی علی السلام تقریر ما تاسو ته وکړ په دې بلی جمعه درنه پکې تاسو کوم کې درې خبرې درته یادې وي په دا مخنی او با جمعه دا سرونه در باندې درانه دي ګرمای اغستی کنه جی منز بوشي او زئی به یاره خې وې بده وې خې وې بده وې کنه دا قوم مزاج دې کني تاسو مسله نشتا چا علماء د وخت دې قوم ته بیان کړي نه لیکن مسله خو هغه سره پړ کې ساتي چې کوم شي سره مینه وي کوم سره محبت وي تاسو چې څه کارونه کوئ تاسو وګورئ هغې کې در نه میم سیم فرق نه راځي مجال دی چې در نه خطا شي دکانداری کې 200 قسمه سیزونه دې په دکان کې پراته او در نه سړی تپوسو کې چې کورکمان شته نو چې دکان کې وي دکاندار داسې وایي چې نشته خبره کوه سپیغول شتا اوج دنیا شتا اوج اینجا شتا اینجا ټک اډبم درته به اینجا شتا رب دبر کورکمان رب سپیغول رب د تارونو ګوټ رب دبر ګوړه رب مسور لاس تم نه خطا کیږي ټیک د لاس او سترګې او زړه هغه ټوکرای ته منډه وای چې د کومه ټوکرای د شي نامه گاک واغستا لاس ته ورمنډه کوي کنه ورمنډه او زه تانه تپوس کوم مسلمانی شتا ته پوهیږي دس چل د هی بچیا ولې په نه پوهیږي ایمان شتا او جی ایمان څه ته وایي شیخ سنت سے لا اله الا الله لا حول ولا پمونس کې فرض او واجب شتا او جی کم کم دي والله کدي مولیان راته نه دي خدای دا مولیان ستا کفراو او ته د مولیانو کفراو تو چې یو قوم د قوم ته
دین دومره سپک وي چې ټول عمر یې اورېدلي او د مسورو د ټوکرای عمره وقت هم پړه کې نه یې ورکړی. دام څه خلق یا دام څه بني آدم دی؟ ما درته عرض وکړو چې سړی به ونه ښایي. هغه ورځ مې یو ډاکټر و دوایان یې وګوره 2 لکه قسمه دوایان 2 لکه دوربین په مریض کې دي دوايي وریا دی چې د دا علاج خوله کې ورته ترمامیټر کې دي د دې دا علاج نبض یونی سی د دې دا علاج سترګې وګوري د دې دا علاج ٹھیک یو دوايي ته نه خطای تاسو ته وکي چې ډاکټر صاحب حج ته تللی حج ته وتلی پاج کې 100 فرض دي یاره جی والله که پوهېدو خو هلته خلکو راته ښودل هغه سم کول دا د دې قوم دومره د خدای هیڅ شی نه سپکوي لکه ستا په ملک کې چې دین سپک دی مذهب او ایمان سپک دی ځکه چې همیشه سپک شی سړی نه یادوي عزتمن شی د هر چا یاد سپک شی خلک نه یاد د دې قوم دین نه یادول دا دلیل د دې دی چې دوی ته دین عزتمن نه دی دوی ته دین سپک دی کني زه به 20 کاله په دې منبر دا الحمدلله تر والناس ټول قرآن تا ته بیان کوم او تا ته به نه یاد ولې به درته نه یاد زما د خولې نه به یو خبره وځي او خبره به ستا خوښی نو ستا پړه به ولې نه لیکلی حدیث به واورې او د ابو هریره غوندې ایمان به دې نه وي دا حدیث به ته کارې څنګه او په دې حدیث به ځان خلاصې حدیث له خو به د ایمان داسې چې ابو هریره څو ورځې وشوې چې وږی وی جي 10 ورځې وشوې وی غږ ولې نه کوې چې زه وږی یم ورته وی یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي که نه مې د روټۍ پروا شته نه مې د ناستې نه مې د ملاستې ایمان میں دادے چڑ میں کاغذ ہے استا حدیث پی لکھلے کے دلے او سترگی میں شپا اور استا پا چہرے انور باندے لگے دلے سترگو میں تا تکتے او پڑھ میں استا حدیث لکھلے تو واورے چی دا حدیث تے تاسو آئے پا ایمان 2 کروڑ ازل بتاسو اوری دلی حدیث شریف تے حدیث شریف یو حدیث در تیاد دے یو حدیث نو چې شپېته اتیا کاله عمر دی تیر شي او د پیغمبر یو حدیث درته یاد نه نو دا پیغمبر د شفاعت داوا به په قیامت کې کې څنګه او ځان بخلاصې څنګه اوس لږ غوندې باس پاتې دی چې قادیانان وی چې عیسی علیہ السلام مړ دی ځکه چې قرآن کې خدای ویلي انی ممیتک انی متوفیک نو متوفیک لفظ باندې با آئنده جمعه کې باس کوو چې دا متوفیک لفظ په عربي کې څه د پاره